الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم عرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک زمانگ استاسو دا ہدایت تا پار دنیا ترولے گا اور دا قرآن شریف گوندی اوڑیر الوی رانای والا ورکلا او اغا قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسنگ و تعالی نازل کرو پاغا طریقہ منتر و رسو او بیا دا قرآن شریف چی کم تفصیلات تی و دا دین بیانات تی او دا شریعت احکامات تی اغا منتا دا نبی علیہ السلام دا سنت پا شکل کی را رسیدلی دی. دا قرآن او دا سنت دا نبی علیہ السلام چی منتا دا حضور پاک نا چاڑون بی راغشتی دی اغیتا صحابہ کرام ہوئی. پیغمبر علیہ السلام لنبی استاذ و دا امت تپارا او صحابہ کرام دا امت لنبی شاگردان دی. مثلا تاسو زمان خبر وورے او بیاغ خبر بلچا ترسوے دغرنگی صحابہ دا حضور پاک مبارک نا قرآن شریف زدکر زانے وقف کرو دا قرآن دا زدکر دا پارا او دا پیغمبر علیہ السلام چی کم حدیث مبارک تی داغی کم سنن دی او دا شریعت کم طریقی دی اغاغ صحابہ کرام و پخپل قالب کرا وستے یادے کردی عملے پیو کو او چی سنگ و تا نبی علیہ السلام فرمائلو پاغ طریقے امت تا رسول. ظاہر خبر دا چی صحابہ پا دین کے لوی حیثیت تے او یواز دین رسول ندی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا حفاظت تے. یو حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی: اصحابی کن نجوم، زما صحابہ دستور پشان دی، بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، چی کم پس تاسو روان شوے نو دا با تاسو جنت ترسی. دا ستاسو دا ہدایت لاری دی ہر یو صحابی. ستوری چی سنگ اسمان پر روخان اخکاری دقرنگی صحابہ کرامو باندی منتدہ حضور پاک کل عقیدہ کل اعمال و اخلاق روخان شو. او ستوری چی دی پخوا چی با پا دی کشتو کی دی خلق و دریابی سفرون کول او یا بے پا دی دشت و بیابانونو کے پیادہ سفر کولے اغیب دستورو نمعلومات اغشتل وبالنجم هم یهتدون. اس خدا خلق سرا آلات تی سینسی اسباب دی اغا زمانہ کے دا سینسی آلات و اسباب نو دستورو نو اندازے غشتے دستورو پا ذریعہ با مقام ترسیدل. دقرنگے صحابہ کرام
د ستورو په شان دي، هغې پسې چې مونږ اقتدا وکړو، هغې پسې روان شو، نو مونږ به منزل مقصود ته رسېږو. د ستورو یو بله فایده هم ده، بخاری شریف کې راځي، احادیثو کې راځي چې دا شیطانان بر اسمانونو ته خیجي، او دا فرشتې چې د دنیا یو بل سره کمې خبرې کوي، باران به کېږي او زول به راځي او طوفان به راځي، الله تعالی د فرشتو ته څه ډیوټۍ واله کړې دی، یو بل سره د هغې بیان کوي. نو دا شیطانان کوشش کوي چې دا د هغې نه راغلا کړي، دا خبرې واوري. او بیا دا شیطانان نبی علیہ السلام فرمایي داسې یو بل پسې د پاسه ولاړي لکه دا ګوتې داسې کړې ده، 5 ګوتې او هغې پسې دا نورې ګوتې، دقسې یو بل د پاسه ناستي ځان رسولي، چې هغې کومه خبره کوي د سبا او د بله ورځ او د بله ورځ، نو دا بره شیطان ته هغه زده کي، نو فوراً یې د بل ته فوراً لکه د کرن غوندې یو بل ته رسوي. الله څه چل کوي؟ د دې ستورو نه ورپسې الله شغلې را په مخه کي، دا شیطانان پې ولي چې دا خبرې لاندې ونه رسي. نو کله خو دوی وسوځي په هغه شغله خبره لاندې را ونه رسي، او کله دوی دومره تیزۍ سره خبره لاندې را رسولي چې هغې وسوځي خو یو خبره نیمه لاندې رسولي، بیا ور دونه محنت کوي. هغه یو خبره وړي ساحر لا، جادوګر لا او کاهن لا، هغه ته غوږ کېچي چې پلانکې ورځ به داسې کېږي. هغه جادوګر حضور پاک فرمایي 100 ورسره دروغ یو ځای کي، خلک یې خبره مني، بیا ګوروی په پلانکې ورځې دا خبره نه وکړه چې داسې به کېږي، هغسې ونه شو. وی دا یوه رښتونې هغی چې شیطان د دړه کې اچولې ده، او شیطان د هغه فرشتو نه اورېدلې ده، او دا باقي 100 ورسره د ځان نه دروغ جوړ کړل، نو خلک یې هغه دروغ هم بیا مني. دا ستورو نه شغلې را خطا کېږي. دقه رنګې د مارونو صحابه کرام د ستورو په منزله دي، که د پیغمبر علیه السلام ته څوک غلط عقیده نسبت کوي یا غلط اخلاق غلط اعمال چې دا د پیغمبر علیه السلام دي، صحابه پې حمله کوي چې دا غلطه ده. د حضور پاک اصل او سوچه عقیده دا ده، دا ته چې څه دا ختم په هغې شغله ورولي. دا پیغمبر علیه السلام اخلاق داسې دي، دا ته چې کوم اخلاق وی دا غلط دي، او د پیغمبر علیه السلام عمل داسې دی، دا ته چې کوم عمل وی دا د پیغمبر علیه السلام نه دی. زمانونو دی وجه نه حضور پاک فرمایي چې زما صحابه دا د ستورو په شان دي. او یو اسانه خبره به ستاسو د پوهې دپاره وکړم، ستوري په اسمان کې دي، سر به ورته اوچتی، خو که ستورو ته دې لاړې وتوکلې نو ستوري ته یې ضرر شته، لاړې په چا را پرېوځي، واپس په پتا را پرېوځي. نو که صحابو ته دې بد رد وی او هغوی ته دې څه غلط نسبت وکړه، هغوی ته هېڅ نقصان نشي رسولی، د دې وبال او د دې نقصان ستا په دا مخ واپس را پرېوځي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس. منافقانو تبا صحابه وی قرآن شریف کې الله فرمایي منافقانو تبا دو ویلی شو اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس. دی صحابه چې څنګه ایمان راوړی دی دقسې مسلمانان شي. ګوره نمونه خلک ښیي که نه ښیي؟ که ته ورغلې دوکاندار له او دوکاندار ته دې وایي چې ماله به د فلانکي میل کپړه راکې او رنګ به شینې او دا به د اوړي کپړی، نو هغې کې به 20 قسمه وایي چې خدای شین رنګ دی او د فلانکي میل ده او نری ده، نو دا خو دام ده او دام ده او دام د شین رنګ کې هم 100 قسمونه، نری کې هم 100 قسمونه، او دا هغه میل کپړه کې هم 100 قسمونه. ممکن نه ده چې تا هغه خپل مقصد ته ورسېږي، خو که تا ځان سره نمونه وړې ده چې داسې راکړه، نو په اسانه به درته ووایي چې یا را سره شته واخله او یا نشته بل دوکاندار نه. دقه رنګې زما وروڼو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ د ټولو صحابو دپاره نمونه ده، او بیا د نبی علیه السلام نه پس د امت دپاره صحابه کرام نمونې دي. آمنو ایمان راوړی. ایمان څه شی دی؟ آمنتو بالله ورته ښایه، یاره عملي نمونه راته وښایه د چا په شان ایمان راوړو. کما آمن الناس، صحابه ته وګورئ چې د دوی څنګه ایمان و هغسې ایمان راوړی دی، ورته نمونه وښوله. اوس قصه اسانه شوه،
دی صحابی تا گور نو دا سنگ عقیده دا لکا عمل دی سنگ دی، من دی سنگ دی، روجه دی سنگ دا، او اخلاق دی سنگ دی، بس اقا سے تا سر زان برابروم. ولی لکا صحابی زان دا پیغمبر علیہ السلام سر برابر کرد. رونو دا خبر خلاصه زما دادا چې صحابه ډېر مقدس خلق دی. لوی صحابه په امت کې د صحابو نه بهترین خلق بل څوک نه تیر شوی، دا اجماعي خبره ده. د ټولو نه د لوی درجه خاون صحابي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. پیغمبر علیہ السلام لومبی د دنو مخلب کینا کینا خبره ورک چغې مو د ټولو نه لومبی چې په امت کې د لوی درجه خاون دی په صحابو کې هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. دا د نبی علیہ السلام مبارک نږدې ملګری دی او په پیغمبر علیہ السلام باندې په بالغانو سړو کې لومبی د ایمان هم راوړی دی. او د حضور پاک خرمو کوم چې د نبی علیہ السلام کشره بیبي وه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، او د حضور پاک سره غیر اختیاري محبت او مینه ډېره وه، د هغې پلار او د پیغمبر علیہ السلام د هجرت ملګری او د حضور پاک د غار ملګری. او چې نبی علیہ السلام یې لومبی نوم اخلي د داخلي ابو بکر فی الجنه لومبی نوم اخلي. دیم نمبر د لوی مرتبه خاون حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی. پیغمبر علیہ السلام چې دویم نوم اخلي د داخلي ابو بکر فی الجنه او عمر فی الجنه. دریم نمبر نوم ورپسې د حضرت عثمان رضی الله عنه دی. او څلورم نمبر نوم ورپسې د حضرت علی رضی الله عنه اخلي. ابو بکر فی الجنه وعمر فی الجنه وعثمان فی الجنه وعلی فی الجنه. او بیا نور کسان دي شپږ کسان دا عشره مبشره ورته ویل کېږي. نبی علیہ السلام په یو مجلس کې د دې نوم اخیستی دی ځکه ورته عشره مبشره وایي. صحابه ټول د جنت زیری پې شوی دی په ټولو، خو دا په یو مجلس کې نبی علیہ السلام د لسو صحابو نومونه اخیستی دي. حضرت زبیر رضی الله عنه، حضرت طلحه رضی الله عنه، حضرت سعد رضی الله تعالی عنه او یو څو اکابر صحابه ورسره نور. او دی پسې بیا نور څوک دي، دی پسې هغه خلک دي چې بدر کې شریک شوي دي، بدریې د بدر صحابه دا د ډېر لوی مرتبې خاوندان دي. صرف د یو څو تاسو د نمونې دپاره وایم. حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل حضور پاک جماعت ته را روانو، ښي طرف ته ورسره حضرت ابوبکر صدیق او ګس طرف ته ورسره حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما. نو دا ښي طرف باندې حضرت ابوبکر ونیوه او په ګس لاس یې حضرت عمر ونیوه. او صحابو ته څه وایي ګوره پیشنګویي ورکوي، وی هاکذا نبعث یوم القیامت، وی قیامت پر ورځ موږ د قبرونو نه دقسې پړسو. یو پیشنګویي شوي، دا یو به مې ښي طرف ته دا بل به مې ګس طرف ته. دا څومره لویه خبره د صحابو دپاره. بی بی عایشې صدیقې خوب لیدی، نو پلار ته وی حضرت ابوبکر صدیق ته وی بابا یو خوب مې ولید. بچې څنګه خوب دی ولید؟ وی یو سپومۍ مې ولیده اوچته شوه، د اسمان دې نیمې ته ورسېدل، او چې د اسمان دې میسته شوه نو ډېره زیاته رڼا وکړه، ټول دنیا پې روښانه شوه. او بیا هغه سپومۍ راتله زما په دې غېږ کې را پرېوته. بابا بیا مې بله سپومۍ ولیده هم دقسې اوچته شوه، هغې هم ښه پوره رڼا وکړه او دې غېږ کې مې را پرېوته. بابا بیا مې درېیمه سپومۍ ولیده هم دقسې اوچته شوه، د اسمان دې منځ ته ورسېده او بیا مې دې غېږ کې را پرېوته. د دې څه خوب تعبیر څه دی؟ هغه ورته اړو غږ ونه کړ، شب پاتې شو. خو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو او د عایشې بیبي په کوټه کې دفن شو، نو ورته څه وایي؟ وی بچې، وی هذه احد اقمارک، وی دا د هغه یوه سپومۍ وه چې ستا کوټه کې دفن شو. او وی سترل وی نورې به مو وینې دوه، اب هم درته معلومې شي. نورې څوک وی؟ یو حضرت ابوبکر صدیق او یو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. څومره لویه خبره. یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو باغ کې ناست، یو صحابي وی ما وی چې راشه نن به دا سعادت حاصلوم چې د پیغمبر علیه السلام خادمی به کوم، دربان به یم د هغه په دروازه به ولاړ.
وی زه دروازه باندې ودرېدم، وی دی کې حضرت ابوبکر صدیق راغی، دروازه والا وی میں چې څوک یې؟ وی ابوبکر ور لرکا، وی ما وی علی رستک، په اطمینان په قلار ودرېږه، استأذن تاله اجازت غواړم د نبی علیه السلام. ورلم حضور پاک ته مې وی د الله رسول ابوبکر اجازت غواړي، وی اجازت هم ولا ورکه او د جنت زیر هم ولا ورکه. ما ول اجازت هم ورکه او د جنت زیر هم ورکه. وی چې را دننه شو لږ ساعت بیا پس ور وډبېده، اواز مې ورکړه څوک یې؟ وی عمر یم. وی ما ودرېږه په قلا، اجازت تله غواړم. حضور پاک ته مې عرض وکړه الله رسول عمر اجازت غواړي، وی اجازت هم ولا ورکه او د جنت زیر هم ولا ورکه. اجازت پې م ورکه او د جنت زیر هم ورکه. وی لږ ساعت پس دوی رالل، حضرت ابوبکر د کوی په غاړه کې داسې یو جور غوندې ځای وي، دا برقه پکې ږدي، پخوا په کویانو کې به داسې و. نبی علیہ السلام د کوی په هغه قف کې په هغه غاړه کې یو طرف ته کېناست، ابوبکر صدیق ته یو خوا کېناست، عمر ته بل خوا کېناست رضی الله عنهما. ځای ډک شو. وی دی کې بیا ور وډبېد، چې ور وډبېد مې څوک یې؟ وی عثمان یم. ور لرکه ما ودرېږه اجازت تله غواړم. رالم حضور پاک ته مې وی د الله رسول عثمان اجازت غواړي، وی اجازت هم ورکه د جنت زیر هم ورکه، خو سره د شهادت نه، د شهادت زیر هم ولا ورکه. وی هغه ته مې د جنت زیر هم ورکه، اجازت مې هم ورکه او د شهادت زیر مې هم ورکه. وی الله المستعان، الله نه به مدد غواړم. وی چې راغی هغه غاړه ډکه وه، نو د کوی بلکل هغې ته مخامخ، په کوی کې مخامخ ورته بل طرف ته کېناست. دا راوي وی مې یو خپل اندازه واغشته چې حضور پاک او دا دو صحابه په هغه کوی په هغه یو غاړه کې کېناستل، ډکه شوه، نور ځای خو پکې نشته. عثمان ورته مخامخ کېناست. د دې دا معلومات دي چې دا دواړه صحابه به نبي علیه السلام سره په یو کوټه کې ښخېږي، او عثمان به ورته مخامخ په مقبره کې ښخېږي. همغسې وشو. څومره مبارک خلک چې د پیغمبر مونږ که ډېر عبادت او ډېر ذکر و اذکار مو او مونږ ډېرې روجې مو نیسو او ډېرې صدقې مو کو او د دنیا نیکۍ مو کو، د جنت ګرنټي شته؟ نشته، هېڅ پته نشته. جنت ته به لاړ شو که جنت ته به لاړ نه شو، دا یو الله ته پته، د خاتمې پته چاته ده لږ. حضور پاک فرمایي وی ډېر کله ته د یو انسان او د جنت په منځ کې به یو لیش مزل وي، یو لیش. دا یو لیش مزل څه شی دی؟ نیم قدم هم نه دی، لیکن داسې کار به تیو شي چې دی به د ایمان نه خلاص شي او د دقه جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي. قسم دی ویرېږم یا خدای رحم را باندې. خو ډېر کله ته به د یو انسان او د دوزخ په منځ کې یو لیش مزلي، یو لیش معمولي غوندې دیکه غواړه، نیم قدم نه هم لږ دی. داسې کار به تیو شي چې د دوزخ په ځای به جنت ته لاړ شي، دی به مسلمان شي، خدای به جنت ته بولي. د دواړو مثال دله درکړم. په دمشق کې یو جامع مسجد کې یو سړی اذانونه به وي، مؤذن. نو هغه لوی جومات و ده چې به اذان وي، د منارې سر ته به ختم. اوس خو لوډ سپیکرې دي، هغه زمانه کې لوډ سپیکرې نه وي، سر ته به وخته او بانګ به وي. نو زمونږ د دین مسله داسې ده که یو سړی بره په مناره کې په کوټه کې دننه بانګ وی، نو حی علی الصلاة او حی علی الفلاح دپاره د منارې د کړکۍ نه سر بار رستی شي. خیر دی که د قبلې نه مخ د حی علی الصلاة کې بل طرف ته شو چې خلکو ته آواز ورسي، یا حی علی الفلاح دپاره اخوا شو کړکۍ نه سر وویسته چې خلکو ته آواز ورسي. بوډا سپینګیری سړی دی مشر، ټول عمر یې بانګونه ویلي دي. بانګ ورې ډېر لوی عمل دی رونو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې چا اوه کاله بانګونه وي، من اذن 7 سنین محتسبا، اوه کاله بانګونه وي خو صرف د الله د رضا دپاره. د بانګي کار خو همدقې چې ما نه الله رضا شي، د ریا دپاره نه کوي، یا منافق نه دی چې د څه مقصد دپاره کوي، خالص د الله د رضا دپاره اوه کاله بانګونه وي. کتب الله له براءة من النار، دی به خدای د اور نه بری کړي. خلق منستنا بلی د یو مؤذن بانگی په بانگ چې څومره خلق منزل رالل، د دې منځګزارو چې څومره ثواب کېږي دومره ثواب د دې بانګي مو سره کېږي.
او نبی علیہ السلام مو ته دعا کړې ده اللهم ارشد الائمه او واغفر للمؤذنین. خدایا امامان چې خلکو ته منځونه کوي دي ته نیغې لارې برابر کړي، قوم به پسې روان دي چې دي په نیغه لارې چې قوم هم په نیغه لار کړي. واغفر للمؤذنین او خدای چې څوک بانګونه وایي دا وبخي. دا دعا ورته نبی علیہ السلام کړې ده مؤذنینو له. او حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وایي د ده دا اواز چې څومره کاڼي بوټي اوري قیامت په ورځ به له د الله په دربار کې ګوی کوي. څومره لویه خبره شوه. دا اوس بوډا سپینګیری دی، دا 80 کاله 50 کاله او یا کاله د بانګونه وي، یو شان ریګولر بنارې ته خیجي او بانګونه وي. و یو ځل چې بانګ وي چې حی علی الفلاح پسې سنګ د کړکۍ نه مخ وویسته، نو په دې جومات خوا کې د یو یهودي کور و. هلته عیسایان هم اوسېدل او یهودیان هم اوسېدل. نو د یهودي کور کې یو جینۍ باندې نظر پرېوت. و چې په جینۍ نظر پرېوته نو د سړي پړه کې ورته وسوسه پیدا شو، عشق پیدا شو. بانګ یې چې څنګه خلاص کړ نو جینۍ له دعوت ورکړ. وی داسې کار دی جینۍ زما ډېره زیاته خوښه، مهرباني وکړه ما سره نکاح وکړه. جینۍ ورته وی خدای ته وګوره، ما ته وګوره او ځان ته وګوره. زه بوډا سړی، زما د نیکه په ځای زه د نوسۍ په ځای روغې که لیونې. وی نه دا خو په شریعت کې څه منع نه دي که سړی د ډېر عمر یو جینۍ د لږ عمر، بیا خو مسله مونږ راوباسو که دا خو شریعت کې څه منع نه دي. ټیک ده منع خو نه دي، خو د دواړو عمرونو ته لږ ګوره. سبا ژوند یو بل سره ښه تېرېږي او که نه تېرېږي. او سړی د ښځې حقوق پوره کولی شي که نه شي پوره کولی. خیر دی ورته وایي شریعت کې خو دا څه منع نه دی. او ورته وایي شریعت کې منع څه کې بابا ته ځان ته وګوره خدای ته وګوره. وی ګوره ښځه څه غواړي؟ مال غواړي، کور غواړي، پیسې غواړي، جامې غواړي، چې څه وی زه درکوم. مال غواړي، کور غواړي، ما سره هر څه شته، خو ته مهرباني وکړه بس زما زړه کې ستا سره محبت پیدا شو او جیس کار به وکړو ما سره نکاح وکړه. جینۍ ورته وایي چې زه یهودن یم، یهودي لور یم او ته مؤذن بانګونه وی، ستا جدا اسلام، ستا دین اسلام او زما یهودیت، نو زما او ستا څنګه نکاح کېږي؟ دی ورته وایي شریعت کې زموږ جیز یو مسلمان سړی یهودانې سره او یا عیسایانې سره نکاح کولی شي. دې کې څه دي؟ یاره وایي ستا په شریعت کې جیز دي، خو زما ضمیر ماله د اجازت نه راکوي چې د تا سره نکاح وکړم. ځکه نکاح کوم یهودي سره وکړم، نه کوم د سره نکاح. بانګي بابا ورته بیا د خدای روی نه اچوي چې خدای درکړه. پیسې غواړي، مهر غواړي، کالي غواړي، سره غواړي، سپین چې ته څه وایې خولې نه وباسه، هدله زه برابروم، خو ما سره مهرباني وکړه نکاح وکړه. په شریعت کې جیز دي. جینۍ چې پرې نه پرېښوده جینۍ ورته څه وایي؟ یهودانه وه په خپل دین کلکه وه. داسې نه وه لکه زمونږ په شان دی چې د 10 روپو دپاره خپل مذهب بیا پرېږدو او د 20 روپو دپاره خپل دین بیا پرېږدو، د 10 روپو دپاره خپل پیغمبر پرېږدو. داسې نه وه. او ورته څه وایي؟ وایي داسې کار دی، خوله خو مې نه غواړي، خو ده چې ته دومره په ما عاشق یې او ما سره د مینه ده، واده در سره کوم او په یو شرط. هله شا به ښځې زر وایه څه چې غواړم. نه نه پیسې نه غواړم، نه د نه پیسې غواړم، نه د نه کالي غواړم، نه د مال او دولت غواړم، نه سره زر غواړم، نه کور غواړم. بس یهودي شه زما په دین شه راځه، یهودي شه اسلام دې پرېږده، راځه بس نن راځه. اوس زه چې ځو زمونږ ملا صاحب له اوس سره نکاح تړم، اوس نه دی ښځی د جمعې نه پرېږدې، نه پلار سره مشوره او نه مور سره مشوره، خو راځه نور اسم نه خو که زه دې خوښ یم راځه اوس په دې پته ولګي چې زه دې خوښ یم او کا سره ګپ شپ لګي راځه. بلکل وی ګوره ښځې دا دین اسلام را باندې مه پرېږده. ما 80 کاله او 10 کاله بانګونه وی، منځونه او روژې، داسې حکم چې دا دین پرېږدم او باقي کې ته نور څه غواړې هغه دله در کوم. وی اسم نه غواړم، دقه شی غواړم او جذباتي فیصله هم نه کوم، بس ده چې ته دونه مهرباني کوې چې زما دین ته راځې، زم تا قرباني کوم چې تا سره نکاح. زما دین له راځې ته یهودي کېږي او زما دین کې یو کس زیاتېږي، بس زه دا دې لپاره دا قرباني ورکوم تا سره نکاح کوم. او که دا نی نو بابا مهرباني وکړه سر دی خوکه او بده خبره ده پردو ښځو سره خبرې مه کوه. جینۍ نظرثاني وکړه په دې خبرو. ما کړې ده پې نظرثاني. وی ښه که یهودي شمه نو څه مطلب چې زما سره واده کې بس اوس راځه، بس اوس په دا ساعت ته سره نکاح کوم موضوع. وی ښځه واوره زما خبره ده، ستا اسلام مې پرېښود او یهودي شو. خو په ډېره خوشحالۍ او سره روان دی چې ځه
په یو ټکي ښځه وشوه بې کالو چې په پوړو را کوزېده د هغه بره منارې نه ټس چې خپې وښویده او ځمکې ته سردلاندې را خطا شو، دقه سټې ولګېده او لاندې پرېوته مردار شو، مړ شو. او دا مرګ د ده مقرر و، خامخا به مړه کېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چاله کوم وخت مقرر دی هغې نه نه سکند مخکې کېدی چې نه وروستو کېدی شي. دغه شک او شبهه نشته، دا خو د قرآن وینا ده، دا یوازې د نبي علیه السلام نه ده، د قرآن وینا ده. دغه د مرګ و چې دی بره دقه ټیم دا پوړی نه پخویږي، لاندې به غورځېږي، سټ پې ماتېږي او دی به مري. نیم رښتیا ووایې یو لیش مزلو که نو جنت ته یو لیش. ولې څونه عمر یې بانګونه ویل، څومره خلک د ده په اواز جومات ته راغلل او څومره خلکو د ده په اواز باندې لبیک یو جومات کې منځونه وکړل. نو که دا یهودي شوی نه و په خپل دین پاتې وی هم به مړ کېده نو جنت ته روانو. نو یو لیش مخکې داسې کار ته وشو چې اسلام ختم، یهودیت راغی، د جنت په دی کم طرف ته لاړ. ډېر احتیاط وکوئ وروڼو، شیطان زموږ ډېر خطرناک دشمن دی، ډېر زیات محنت کوي په سړي. دې سړي ته مال ور مخکې کي، د مال دپاره پې د دنیا ګناهونه کوي. دې سړي ته د دنیا حسن ور مخکې کي، دې سړي ته د دنیا لالچ ور مخکې کي. او په ده سترګې توري بیا نه بیا په پلار دی او نه په مور دی، نه په استاد دی او نه په مقتدي دی، نه په خان دی او نه په غریب دی، نه په ګاونډي دی او نه په پردي دی. بس چې دا پیسې وګټم، په کومه طریقه وګټم، هلکه وبګټې پیسه کوم خوا به ځي، حساب کتاب دی شته که نشته، مرګ شته او که نشته. شیطان انختی دی موږ پسې په څه طریقه باندې بس مسلمان ګمراه کوي او مسلمان بربادوي. نو حضور پاک فرمایي چې یو لیش مزل به ستا او د جنت په منځ کې داسې کار به د نه وشي چې جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي. دا مثال. او دویم ور وایي د بعض انسان او د دوزخ په منځ کې به یو لیش مزلي او داسې کار به تېر شي چې دوزخ په ځای به پاتې شي او جنت ته به لاړ شي. نبي علیه السلام یو صحابي یو کس راغی یو جهاد کې چې راغی د الله رسوله د خو کافر یم مسلمانېږم څه به کوم، مسلمان شو نو بس دغه صحابه لګیا دي جهاد کوي ته به مو کې. وایي که جهاد مې وکړم مخ په مخ او مړ شم بیا به څه کېږي؟ وایي جنت ته به ځي. وایي ښه که زه مړ شم جنت ته به ځم؟ وایي او. وایي ښه کلمه راته ښایه، کلمې شهادت وایي الله مسلمان کړ. او چې مسلمان یې که توره یې واغېشته یو څو قدمه نوتلې چې شهید شو. ګوره دغه ولا مقرره وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی هغه سړی درته وښیم چې نه یې مونځ وکړ، نه یې روژه ونیوله، نه یې زکات ورکړو، نه یې صدقه ورکړو، نه یې د دین څخه کار وکړو او خدای پاک جنت ته ورسو. دا وګورئ دغه سړی مرګ خو یې مقرر و، که کلمې نه وه ویلې همدقه ځای به په دغه توره مړ کېده، لازمن به مړ کېده. نو کوم خوا به ته دوزخ ته کلمې وی خدای جنت ته بولي. خبره مې دې پورې کوله چې موږ ته زموږ د جنت او د دوزخ ګارنټي شته نشته. څه پته لګي د خاتمې څه پته لګي؟ الله نه به دا سوال کوو د جمعې مبارکه ورځ ده چې الله زموږ خاتمه بیل ایمان کړو، الله دې ایمان نصیب کړي. او که زموږ په تقدیر کې څه غلط لیکل شوي، د دوزخ لیکل شوي او د قبر عذاب لیکل شوي، نو خدای په دې قادر تقدیر بدلولی شي. الله دې زموږ هغه تقدیر بدل کړي، الله دې موږ جنتیان جوړ کړي. نو به د خدای نه سوال یاره امید به ساتو، امید به دا ساتو، دا به نیک ګمانې چې موږ له خدای عظیم پیغمبر راکړه، د هغه امتیان یې جوړ، قرآن غوندې عظیم کتاب یې راکړه، مسلمانانو وطن کې پیدا کړو، مسلمان مور او پلار نه پیدا کړو. انشاءالله چې خدای به رحم کوي. یاره به هم ساتو، هېڅ پته نه لګي دشمن هم ډېر خطرناک دی، خطرناک دشمن دی. یاره به هم ساتو، کبر به نه کوو، لویي به نه کوو، عاجزي به کوو، خدای پاک پې خوشحالېږي. خبره مې دې پورې کوله چې د جنت ګارنټي چا سره نشته، لیکن د حضرت ابوبکر صدیق دپاره په ژوند کې نبي علیه السلام د جنت ګارنټي ورکړه. حضرت عمر فاروق له په ژوند کې نبي علیه السلام د جنت ګارنټي ورکړه. حضرت عثمان رضی الله عنه له په ژوند کې نبي علیه السلام د جنت ګارنټي ورکړه. حضرت علی رضی الله عنه له په ژوند کې د جنت ګارنټي ورکړه. حضرت حسن او حسین له په ژوند کې د جنت ګارنټي ورکړه. داسې ګارنټي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، زمان وسی حسن او حسین به د جنت د ځوانانو سردارانی، دا نه چې جنت ته به یوازې دي، ځوانانو سرداران. لور لا بی بی فاطمه لا د جنت ګارنټي ملو شوه. فاطمه سیدة نساء اهل الجنه، د جنتیانو د ښځو سرداره به.
لازم نه چې ګنې عام ګوټ کې به په جنت کې ناستی نه جنتیانو سرداره به دا ګارنټي شو بدریینو له ګارنټي شو د بدر صحابو له څنګه ګارنټي شو حضرت حاتب بن بلتع رضی الله عنه دا یمنی صحابیو یمن نه هجرت کړو تلو مکې مکرمه ته او بچی او خزه او ټوله په مکه مکرمه کې او دې هغه نه راغی مدینه منوره ته هجرت وکړو د مکې نهږي خبره داسې طریقې سره به خبره کوله چې صحابه ور باندې پویم شي نږدې او څوک په عام خلک په پیم نشي مکې مکرمې طرف ته نبی علیہ السلام د فتح اراده وکړه دا حاتب رضی الله عنه خبر شو چې خبر شو نو دی یو ښځې له خط ورکړه وی دا خط به والې او دا به د مکې مشرکانو ته نومونه یې ورته وښول فلان کې فلان کې له ورکړي او په هغې کې ورته بلکل د پیغمبر علیه السلام ال ویلی و چې هغه در روان دی او په مکه باندې حمله کوي او ډېر ناشنا علم ویلی و علم ووی خو ګورې علم داسې نه دی ویلی کافرانو باندې د پیغمبر علیه السلام ډېر مضبوط روبه مچولی دی ورته څه وایي وی نبي علیه السلام در روان دی او دومره لښکر دی ورته چې لکه د شپې په شان شپه تکه تورې ټول سرونه تک تور میدان تور در روان دی پکې سړی یریږي که نه مضبوطه ځان کې سوچ پیدا کې او ډېر صحابه دي او داسې ملګري دي چې ګورې هغوی به ځان وجني خو دا خبره به مني او قسم دی چې که دی یوازې هم درغې نو الله ورسره مدد کوي بس ما خبر کړی چې نبي علیه السلام در روان دی په هغې یې روب هم ور واچو یو ګونه هغې ته اطلاع ورکړو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام را خبر یې کړو الله خبر کړو چې خبر یې کړو درې صحابو حضرت زبیر رضی الله عنه حضرت مقداد رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه هغې ته وی لاړ شئ روضه خاخ یوه علاقه ده هلته به یو توره ښځه روانه دا نمونه شکل دی هغې سره یو خط دی خط یې راوړی مال شب دا صحابه وسونه وزغلول چې ویې زغلول دا ښځه یې را لاندې کړه همغه ځای کې را لاندې کړه چې کوم ځای ورته حضور پاک ښودلی وی اخرجي الکتاب خط راوباسه او ما معي کتاب ما زور خط نشته خط نشته نه دی را واپس شو بیا یو بل ته وایي چې یاره خبره کوو ښځه هغه دکه نه ده چې موږ ته پیغمبر هم کومه نقشه ښودلې یو مغه ده چې ښځه هغه ده نو حضور پاک خو دروغ نه و دې سره خط شته یو دمکي ورکول داسې نه چې ګنې قصدن یې بربنډوله خو دمکي وله ورکوله وی یا به خط راوباسئ او که خط نه راوباسئ نو جامې نه راوباسئ تلاشي دی ښځه چې پوه شوه فلما رأت الجده چې کله پوه شوه چې اوهو دا خو ما نه پرېږدي او خط رانه غواړي نو احوت الى حجتها بخاري کې راځي هغې دا چل کړی چې د کمسی په دې تارونو کې خط پټ کړی او خط د سرمنې په سرمن لیکلی شوی هغه په هغه زمانه کې نو او بیا هغه کمسی شاته بډه کې منډې بډې ته یې ګوتې کړې کمسی یې ترې راویسته او کمسی اوس پرده او خط یې ترې راویسته خط یې له ورکړ بس د پیغمبر علیه السلام ډیوټي دقه وه خط یې راوړ چې خط یې څنګه راوړو حضور پاک ترجمان راوغوښته په خط و کتابت خو نبي اسلام نه پوهېده وي دا وګوره هغه ترجمان ورته وي کاتب ورته وي د الله رسوله دا خو د حاتب د طرف نه خط چا ته یې لیکلی دی د مکې مشرانو رؤساو مشرکانو ته او جاسوسي کړې ده چې د مکې نه نبي علیه السلام در روان که دا خط رسېدلی وي مکې ته څومره نقصان به شوي د دنیا کافر به راغونډ شوي مقابل الله فتح ورکوله نبي علیه السلام خو مړي به پکې ډېر شوي خط ونه رسېد نبي علیه السلام حاتب ته وایي ما هذا یا داسې دي دا دې څه کړي صحابه خو ورته غوسه شو د هغې ذهن کې خو دا وه چې دا جوړ مسلمان نه دی جوړ دا جاسوسي چې کوي دا خو دا خو داسې کېدی بس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تورې لټه سور دعني لأضرب عنقه الله رسول پرېږده دا سړی ماته چې دا سټ دی ووایي انه قد خان الله ورسوله خدای او رسول سره ټګي وکړه
د رسول راز پاش کول خو د خدای راز پاش کول دی. پیغمبر خو چې څه کوي د الله په مشبه حکم یې کوي، پرېږده پرېږده او پرېږده مې نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ته لږ صبر وکړه. حاتب څه وی؟ وی صاحب اول زما واورئ بیا خو وایه څه دې کړي. وی د الله رسوله ستا چې څومره صحابه دي نو چا سره ښځې بچي دلته دي، او که د چا ښځې بچي په مکه کې دي نو قوم یې شته، د هغې قوم په وجه د هغه بال بچ او ښځې او مالونه بچ دي، څوک ته غږ نشي کوی. او زه د باره راغلی د یمن نه او زما ښځې بچي دي په مکه کې او مال مې دی، نو زه ویرېدم چې هسې نه د مکې خلک خبر شي چې مسلمانان خو په مونږ حمله کوي او حاتب هم پکې دی، دیم پکې دی، ښه دی په مونږ حمله کوي او ښځې دی دلته مونږ نه بچي کولو ګرځي، نو په بچو او په ښځو او په مال یېرېږي. څه کښېنه ته څه کښېنه خبره وه جوړ ښه زنانه وه که نه بچې ما خو زنانه وو. نو هغه حضرت حاتب رضی الله تعالی عنه نو ورته څه وی؟ وی هلته کې خو زما ښځه ده بچي دي مال مې دی، زه یېرېږم چې هسې نه ته ورشې زه خو در سره یم او د مکې کافر زما هغه ښځه او هغه بچي هغه چېرته دغه نه کړي مړه نه، او که ستا د نورو صحابو د چا بچي او ښځه مالي نو هغه محفوظ دي، ځکه قوم نشته زما قوم نشته. حضرت عمر بیا توره اوچته کړه، الله رسوله حکم کوه جاسوسي کړې ده دا سټ دی وه ته مهرباني وکړه. هغه عمر صاحب بیا توره اوچته کړه د الله رسوله پرېمې ده چې دا سټ دی وه. نبي علیه السلام څه فرمایي؟ عمر ته یې عمر غلی شه صدقه ده رښتیا ویلي دی، او چې عمر بار بار وایي اوس دا خبره ډېره عجیبه ده قابل غور. وی عمر ته نه خبر انه شهد بدرا، دا حاتب بدر کې شریک شوی دی، د بدر صحابي دی، او د بدر د صحابه متعلق الله اعلان کړی دی لعل الله اطلع الى اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. اے د بدر صحابه چې سم خوخی کوي ما بخلی، سم خوخی کوي ما بخلی، دا اکرامی امر دی، اعزازی امر دی، سم خوخی کوي ما بخلی. ګوره بدرینو دا مقام صحابهو چې به بدري لیده په صحابهو کې دا به بس بدري او مقام لره. د بدر 314 صحابه کرام دي، علما لیکي دا 314 صحابه کرام د بدر چې کوم بدر کې دي. جبریل علیه السلام یو ځل د نبی علیه السلام نه تپوس وکړه ما تعدون اهل بدر فیکم، الله رسوله د بدریینو ستاسو د نورو صحابو په منځ کې څه مقام دی؟ نور سره څه مقام دی؟ نبی علیہ السلام من خیار المسلمین، په ټولو کې من افضل المسلمین، بهترین صحابه دا بدر والا دي. جبریل ورته څه وایي؟ وکذالک من شهد بدرا من الملائکه، چې کمې فرشتې زر کسانې په بدر کې شریک شوي دي د بدر د برکت نه هغه فرشتې په ټولو فرشتو کې بهترینې فرشتې دي. بدر کې اسانه خبره 313 سپلې شلیدلې جامې شلیدلې د چا سپلې هم نه وي. قسم دې صحابه وي په جهادونو کې داسې وخت به مونږ تېر شوی دی چې زمونږ خپې سوری شوی وي، خپې سوری وي، نو مونږ به په خپو پټې تړلې داسې ژوند تېر شوی. پیاده به روان، کمیسونه د چا نشته، بلکل نشته، د چا صرف لنګ دی د پرتوګ په ځای، چا سپلې نشته، او 8 تورې دي، 8 تورې په بدر کې مخامخ زر تورې دي، زر تورې دی خو 8 تورې، 2 اسونه دي او د دشمن سره 200 اسونه دي. دلته 80 اوښان دي، دشمن سره 900 اوښان دي، او دلته لکه جوړو ډانګونه دي خو 8 تورې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د خپلو صحابو ته وکتل، یا خدای دا خو وږي دي، دا خو بربند دي، دا خو تږي دي. نو هلته یو سفر و عریش ورته وایي، اوس په هغه د یو جومات جوړ دی، سفر کې ودرېده او الله ته یې مخ کړی، سره د دې چې الله ورسره وعده کړې وه د مدد،
خو بیا هم ظاهري اسبابو باندې پیغمبر علیه السلام په زړه کې ګبراهټ هغه څه ورته ویلي کېږي خامخا ظاهري اسبابو د وجې نه سړي په زړه کې دغه راځي تردد راځي په دې کې تردد نه چې د الله په مدد کې تردد دی هغې باندې خو ایمان یقین محکم دی اسبابو ته ګوري نو بیا مغه دغه راځي څه وایي حضور پاک یا الله ما چې دا کوم ملګري روستي دي خدای اوږي دي الله نار دي نار الله تږي دي الله بربند دي ټول بربند دي بے سر و سامان الله ستا د کلمې د اعلا دپاره او د اوچتېدو دپاره دا ما راوستلي میدان دی یا خدایا که ته دا مړه شو که نه نن دا کسان نو تر قیامته پورې به ستا نوم اغېشتو والا څوک پاتې نه شي داسې نه شي کېدی چې دا د مرې ځلې جمدی پاتې شي بس خبره ختمه شو الله که دا مړه شو تر قیامته پورې ستا نوم اغېشتو والا به څوک هم پاتې نه شي بیا خدایا دا بربند دي اوږي دي تږي دي او ستا د دین دپاره راغلي دا دعا یې کول او د سر نه صادر مبارک لاندې پرېوت حضرت ابوبکر صدیق راغی صادر یې اوچت کړ او په سر یې کېښود حسبک یا رسول الله بس نو ځان مه کړه چې ونه کړی او پیغمبر علیه السلام چې څنګه دا وي بس ځان مه کړه نور او چې څنګه راپاڅېده مخ یې رڼا کوله بیا ابوبکر ته وی خبر شوی وی نه وی الله آیت نازل کړ سیهزم الجمع ویولون الدبر چې دا 314 به ګټه ورکوم باقي به تختی دغه بې سر و سامانه کې ځکه خو لوی مقام دی د صحابه د بدریین او چې کومې فرشتې بدر کې شریک شوې د نورو فرشتو نه هغه لوی مقام لري بیا د حدیبیې ورپسې چې کوم ډېر غوره دي ورپسې بیا هغه خلق دي چې حدیبیه کې شریک صلح حدیبیه کې هغې یو زبردست 1400 صحابه دي 1400 او په مکه ورځي د عثمان رضی الله عنه یو لېږه ویلال شاه مذاکرات وکړه د مکې د کافرانو سره پروپیګنډه راله چې عثمان یې شهید کړ رضی الله عنه خبره دروغ پروپیګنډه راله نو نبي علیه السلام د یو کیکر د اونې لاندې کېناست غټ کیکر و غټ ساموره ورته وایي او صحابه ورته وایي څوک به ما سره لاړ شي چې د عثمان بدل ولو ټول مونږ صاحب یو راځي بیعت کوي یو راځي بیعت کوي یو راځي لاس بلاس بیعت کوي اخره کې حضور پاک د خپل لاس اوچت کړ وی دا لاس د عثمان خپل لاس یادوي الله دا د عثمان او دا زما که عثمان جمدي وي که نه د هغه د طرف نه ما بیعت وکړه ځان سره خپل لاس د پیغام یو صحابي په عثمان سره تنقید غوندې وکړ وی دی بیعت الرضوان کې نو وی ساده سړي ځکه نو چې د هغه د وجې نه بیعت الرضوان شوی دی په مکه کې او د هر چا په خپل لاس د حضور پاک سره بیعت کړی دی او عثمان د پیغمبر په لاس د پیغمبر سره بیعت کړی دی دا صحابه دی بیعت شو جی 1400 صحابه بیعت وکړو او اخره کې نبی علیہ السلام صلح وکړه او صحابه صاحب په جوش کې راغلل چې الله رسول دا دې څوکړل صلح کې داسې شرطونه ولګېدل چې هغه په ظاهر کې د مسلمان خلاف اوس به سخت کال عمره نه کوي واپس پځې ساری به هم دلته حلاله سرونه به دلته خرایې واپس پځې اوهو خلک به څه او آینده کال به راځي تورې به هم په تیکو کې بار به نه راوباسې او 3 ورځې به تېروې او که زمونږ نه څوک کافر در وتښتېد او مسلمان شو مونږ له به یې راکوې او که ستاسو نه څوک مسلمان نه وتښتېد نه به یې درکوو ظاهر کې شرطونه دومره صحابه په جوش کې رالل چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته ودرېد الله رسوله ته نبی بر حق نه وی ولې نه دا دین په حق نه دی وی ولې نه تا مونږ ته نو ویلي چې عمره به کوو بلکل مې ویلي ولې واپس وځو ما تا ته سخت کال ویلي چې سخت کال به کوو وبکو کنه وی دې شرطونو کې خو زمونږ ظاهر کې صاحب نقصان دی وی عمر ما ته چې سا الله وی زاغه کو الله وی جوړو کو لال حضرت ابوبکر صدیق لا جوش کې دی غصه دی صحابه غصه دی ابوبکر دا نبی اسلام په حق پیغمبر نه دی ولې نه دی دا دین اسلام په حق دین نه دی ولې نه دی مونږ ته د عمرې نو ویلي چې کوو به ویلي کنه وی ولې واپس وی تا ته سخت کال ویلو چې سخت کال بزو ومقه جوابونه ورکړل کوم چې حضور پاک ورکړو دیو جنا علماء کرام لیکي چې د حضرت ابوبکر صدیق او د پیغمبر علیه السلام په منځ کې نسبت اتحادي دا ډېر مضبوط نسبت دی
د پیر او د مرید منځ کې نسبتونه څلور، په ټولو کې مضبوط نسبت ته نسبت اتحادي وي، دا د حضرت ابوبکر صدیق او د حضور پاک. حق جواب یې ورکړ، حالانکه د پیغمبر علیه السلام نه دا خبره نه وي اورېدلې. جوش کې دي صحابو ته وي سرونه خرای، چا سر نه خرای، څاروي حلال کړي، چا څاروي نه حلال. ډېر پریشان و نبی علیہ السلام. ام سلمې رضی الله عنها خیمې ته لاړ، پریشان وي، الله رسول ولې خفه؟ وي صحابه مې خبره نه مني. څه خبره صاحب؟ وی ته زه ورته یم سرونه وخورایې، ځای چې زوی نه دي. وی صاحب دوی په تمه دي چې دې فیصله کې به ترمیم وشي او په مکه به ورشو. بیعت ته د جهاد اغشتی دی، اوس یې واپس کې. نو داسې وکړه چې دوی په تمه دي که ستا مقصد دی واپس ځې، وی او وی ورشه خپل سر لاول وخورایه. چې صحابه ته وویني بس بیا به پوه شي چې فیصله مضبوطه ده، بیا به خبره خامخا مني. چې څنګه نبي علیه السلام را بار راووت د خیمې نه، نهي ته یې ویل چې زما سر وخورایه. سر یې وخوره، اوس خپل څاروي حلال کړه. چې صحابه وکتل چې اوس خبره مضبوطه ده، بس فورا بیا هغې سرونه خرېل او څاروي حلال کړه. د دغې 1400 صحابو متعلق قرآن حکیم کې الله اعلان کوي لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة، چې دا کومو خلکو د سره د دې اونې لاندې بیعت وکړه، د دې ټولو نه زه خوشحاله یم، دا جنتیان دي. دې دپاسه به نور زه څه ووایم؟ ټولو کې د لاندې درجې صحابي حضرت وحشي رضی الله عنه. صحابه ټول د منقبت دي، خو درجې پکې شته، لکه پیغمبرانو کې درجې شته. لاندې درجې والا حضرت وحشي دی، د خپل ځان ازادولو دپاره حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړی. هغه ټوټې ټوټې و، د هغه غوښې داسې ټوټې پرتې وې لکه څارمن قربانۍ غوښې چې په څارمن پرتې وي. او د پیغمبر علیه السلام تره دی، سید الشهدا دی، چې وی قتل حیران شو نبی علیه السلام. یا خدای پاک، ما خو دا د مړو د وجود سره دا خو ما نه دي کړي لکه د ما تر سره چې دي ظالمانو وکړي. زړه مې غواړي چې دې ښخ نه کړم، چې دا غوښې مارغانو تښتئ او د قیامت پر ورځ د دا غوښې د مارغانو د خېټو نه راوځي. خو که نه ښخوم بیا به خلک هم شهیدان نه ښخوي، وایي چې پیغمبر صاحب نه دي ښخ کړي. وحشي راغی رضی الله عنه، پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېناست. غلام دی، مرایې دی، ته لوی قوم هم نشته، لوی خاندان هم نشته، او دا جرم هم کړی دی. چې څنګه کېناست حضور پاک ته، وی انت وحشیون، وی ته وحشي؟ وی او صاحب. انت قتلت حمزه؟ حمزه تا وجلی دی؟ او خطرناک تپوس دی. که داسې وي چې نه خو دروغ وکړي راځي، که وایي چې او دا خو ډېر غټه بېادبي راځي. انت قتلت حمزه؟ حمزه تا وجلی دی؟ او ته څه وایي؟ قد یا الله رسوله قد كان من الامر ما بلغك، قد كان من الامر ما بلغك. صاحب چې تا ته کوم خبر رسېدلی دی ټیک دی. نور یې ونه وایي چې او وی سب سره راغلی، وی ایمان راوړم، مسلمان یې. وی ته دا طاقت لرلی شي چې ما نه مخ بل غیب کې چته جهاد د دې ولېږم؟ تا ته ګورم، ما ته د هغه خپل تر هغه غوښې ټوټې یادېږي، غوښې ډېرې راته یادېږي. تا ته ګورم، زړه مې خفه کېږي. اسلام د قبول هر څه ختم، بالکل قبلېږي، خو دا طاقت لرې؟ وی او صاحب، وی ښځه اسلام د قبول شو، د حمزه هغه هر څه درته معاف شو، هر څه معاف. زه جهاد له هم تکړه سړی وي، دا یې لاړم، توره یې واغېسته لاړ، او هغه د لاس نه خدای یو مضبوط کافر مسیلمة الکذاب چې د پیغمبر یې دعوی کړې وه، هغه د هغه د لاسه مردار شو. زه وی کار وشو، وی کار وشو، وی که یو خوا کافرم او په هغې حالت کې زما د لاس نه یو عظیم الشان شخصیت شهید شوی دی، خو چې مسلمان شوم د لاسه مې د پیغمبر یو لوی دشمن مردار شو. دغه وحشي چې په صحابو کې د لاندې مرتبې خاوند دی، د امت په دې خبره اجماع ده، اتفاق دی، که دا ټول عالمان او نیکان او صالحان او بزرگان او د حدیث او استادان او تفسیر دا ټول یو ځای کې، دا ټول قسم دی که د خدای په نزد د وحشي رضی الله عنه د خپې ګرد ته مرسېږي. ولې؟ صحابي دی، په دغه سینو یې د پیغمبر علیه السلام نه تورې تنبولې، په دغه لاسونو یې د پیغمبر علیه السلام نه غشي تنبولې، بچي ته قربان کړي. ښځه راله، ښځه زنانه، او حضور پاک جهاد لته وی صاحب ټوله شپه نه جړلې دي. ولې؟ وی ته جهاد لځې او زما د خاندان څوک شته نه چې د سره ولېږم؟ ولې څوک ستا نشته؟ پلار مې سره پلانکي جهاد کې شهید شوی دی، خاوند مې پلانکي کې شهید شوی دی، زوی مې پلانکي کې شهید شوی دی، رور مې پلانکي کې شهید شوی دی، څوک شته نه چې د سره ولېږم؟
غلی شو نبی علیہ السلام یو ماشوم بچی وي دا مې راوړی دا ځان سره یوسه په داسې وکم دیو خبر هم نشي کولی پی خوري ستا وی دا یو صحابي له ورکه که په تاسو غزار کوي ډال غوندې به ورته دا مخکې نیسي دی دې مړ شي خو چې ته بچ شې ووایه که نه رښتیا ووایه د دنیا بل څوک به داسې وکړي پیدا کړي څوک که نه صحابو چې څه کړي ښځو چې څه کړي دي ماشومانو چې څه کړي دي قسم په خدای واړه ماشومان به تل جهاد لوي نه مزه ته عمر کم دی وی صاحب هغه پلان کې چې دی پرېښوده خو زمانه تکړه نه دی په کبډي راوله که مې راوپرځو ما هم پرېږده که یې راوپرځولم بیا نه داسې شوق ښځې قربان کړي بچي قربان کړل مالونه یې قربان کړل پلاران یې قربان کړل لونه یې قربان کړل دا څه صحابه مقام ځکه خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرما لا تسبوا اصحابي اے خلقو زما صحابو ته کنزل مه کوئ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا که تاسو کې یو کس د احد د غر عمره سره زر خیرات کی ما بلغ مد احدهم د هغې چټاکې او نیم پاو ته هم نه رسېږي الله الله فی اصحابي خدای نه ویریږئ الله څومره عجیب الفاظ دي خدای نه ویریږئ خدای نه ویریږئ او زما ملګرو ته بد رد مه وایئ فمن احبهم که چا دوی سره مینه وکړه ما د وجې ورسره وکړه زه یې خوښ یم زما ملګري خوښ دي که چا دوی سره بغض وکړه ما د وجې نه وکړه ځکه زه بدي شم ځکه زما ملګري بدي شي یو خبره به ستا ذهن کې راځي لکه دوی چې یو بل سره باید صحابو سره اختلافات راغلي نو چې اختلاف راغی زما پکې څه د پلار او د تره چې جګړه راشي نو هوښیار زوی دا دی چې د پلار مدد به کوي تره به د ګیري نه نیسي او که هوښیار زوی به تره او پلار ته په یو نظر ګوري په یو نظر به ګوري بابا ته دا مې تره دی خو ستا ورور دی سبا به یو یې زما سره تا ته یوله نه خیرنېږي یو به یې خو که زه تا سره ملګری شم او دا تره مې ووه نو ما ته به یې ټول عمر له خیرني دا هوښیار دی پلار زوی له ډب ورکوي هم دې ورته مخ نیسي او که تره ورکوي هم دې ورته مخ نیسي خیر دی دا مې پلار پروا نشته په بدو به نه اړئ صحابه چې دي ټول خپل منځ کې ګلونه دي چې څه کوي به ماله څه کاري چې زه پکې بدې وویم یو مثال به درکړم قرآن شریف دلته په تاخ کې پروت دی که د هغې د پاسه بل قرآن کې دی بې ادبي ده نه او که د هغې د پاسه بل قرآن کې خود بې ادبي ده او که د پاسه بل کتاب کې ښوده بې ادبي ده هغه صحابه د هغې پیش او کارې پیش دی کې مونږ څه خبرې نه کوو خو مونږ به د صحابه احترام به کوو قدر به کوو عزت به کوو د صحابه کرام علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه زمونږ د دې کلي یوازې نه د دې ټول بر صغیر پاکوهند لوی عالم بر صغیر پاکوهند لوی عالم علامه دارالعلوم دیوبند کې شیخ التفسیر یو ځل ته چا تپوس وکړو وی حضرت علي صاحب په حق او که حضرت معاویه صاحب هغه ورته وی انا لله و انا الیه راجعون ظالمه دا دې څه وی ما نه د جج جوړ کړه جج فیصله په ما کې فیصله چې څوک هغه ته جج وایي او حضرت علي او حضرت معاویه دې راته یو مدعي کو بل دې راته مدعا علیه که د عدالت په کوټه کې دې راته ودرول زه دومره لوی سړی یم چې زه به د هغې منځ کې فیصلې کوم چې کوم په حقه دی روغې که لیونۍ نو صحابو کې به ګوتې نه وه بس ټول صحابه زمونږ جلیل القدر استی دي دغه دین مونږ ته د حضور پاک نه غیره رسولی دی که دا مونږ هم قرآن وایو مونږ پیغمبر علیه السلام په خپله نه دي لیدلی تاسو طالبان ویلي عالمانو ته د هغې استادان هغې ته د هغې استادان هغې ته صحابه دا ورپسې او که دا مبارک احادیث دي مونږ ته خپلو استادان هغې ته خپلو هغې ته خپلو هغې ته خپلو دا ورپسې هغې ته صحابه صحابه نبي علیه السلام ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې د دې به قدر کوئ عزت به کوئ احترام به کوئ دا زما مینه ده او که ما سره چا بغضي بیا زما ملګرو سره کوي خلک به ملګري خفه کېږي که نه خفه کېږي نو حضور پاک په خپلو ملګرو خفه کېږي دعا کوي رب العالمین زموږ په حال د حمد او د صحابو سره م الله په قبر کې او په آخرت کې ملګري کړي د نبي علیه السلام ملګرتیا هم نصیبه کړي د فتنو آفاتو بلیاتو نه پام نه امان کې وساتي دعا کوي زموږ د محله کې د عبدالي پت شاه وفات شوی دعا وته کې چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي نور څومره مردگان وفات الله ټولو بخي او د جمع یو دوه ملګري دي یو کس خپه پکې ماته را ده بل څه اولې مات شوی دی دعا وکړه چې الله تعالی وله روغ صحتونه ورکړي الله که څومره مریضان دي ته ټول له شفا ورکړي باید دوستان دي لرې لرې ځای نه راغلي دي جمعې مانځله الله ټول حاجتونه پوره کړي
څوک بیمارانی په کورونو کې شفا ولا ورکې، موږ د فتنو د مصیبتونو په امن کې وساتې، او د حضور پاک امت خدای په یو دین او په یو نقطه او په یو قرآن متفق کې اختلافات د امت په منځ کې الله ختم کې، د زړونو نه یو بل سره بغضونه او حسدونه ختم کې. خدای پاک زموږ روغ صحتونه او روغ ایمان نصیب کې. اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد